د پښتون اتل عبداللطیف افریدي اډوکیټ چې پښتنو د لطیف لالا په درنه او سپېڅلې نامه یادولو په شهادت در سره خپل یو نظم شریک کوم. راوچت په افریدو یو لارښود د پښتنو سروقده شخصیت څه سپېڅلی بشر په خدمت د خوار غریب دی ولاړ لکه د غر په نړۍ کې پیژندی شو چې و یاد په لوروبر په مسلک د پیر روښان و خوشحال د ده رهبر میرویس خان و احمد شاه پروت غلیم ته په خیبر سم حاجي د تورنګزو و افریدو کې دا کمبر دیو خان عمرا خان هم ایپی فقیر و نر پیونده مولا غازی و پیرنګي په وړاندې غر د مخفي د لارې ملو هم د خان عبدالاکبر په قدم د باچا خانو تشدد نه لاس په سر خان شهید به یې ستایلو په کوڅو په راهګذر د میرمنو ماشومانو ژوندی غږ و په هر در د غني په مستۍ مستو هم یې خوښ و خپل خیبر په ساحل باندې مینو د حمزه پښتون نظر د اجمل بازارېدلو هم یې یار و قلندر و مین په تخلیق کارو قدردان و د هنر په لالا به یادېدلو هر وکیل او پروفیسر ټول زهیر درګیر دی جاړي غږ شو خور په مازیګر چې لالا لطیف شهید کړو یو ظالم قاتل شمر. نن را یاد عثمان شهید شو څنګ یې مړ کړو په خپل در د نقیب وینه توده وه کړي قاتل به در په در قاتلان د پښتنو دي که عدنان راو انور